د هیواد د نورو ولایتونو سربیره د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې هم د لوی اختر لمونځ ادا شو چې پکې دولتي چارواکو ولسي وګړو ګډون کړی و. د ویناوالو زیاتره څرګندونې د سولې په خبرو راټولې وې. د ننګرهار والي د خلکو همکاري د سولې په برخه کې مهمه وبلله. په اخلاص رسول سره ورسول او زمونږ ته دغه اخلاص زمونږ ته دغه یووالی د دښمن ټولې توطیې شنډولی شي او د دښمن د توطیو په مقابل کې یو کلک ګزار رامنځته کولی شي. د دولت لوړپوړو چارواکو یو ځل بیا د دولت په مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره د یو ځای شي. زموږ پیام به د دې اختر د مبارکې ورځې نه د افغانستان د دولت مصالحو مخالفینو ته دا چې لطفا د سولې لار غوره کړئ، راشئ د افغانستان د حکومت سره د سولې په ټغر کښېنئ، خپل ناندرۍ او خپل هغه څه چې په ذهن او فکر کې لرئ هغه د خبرو اترو له لارې نه مطرح کړئ. د مشرانو جرګې رئیس په داسې حال کې د دولت له مخالفینو د سولې غوښتنه کوي چې له دې وړاندې فضل هدي مسلمیار ویلي و چې مخالفین دې په زوره د سولې کولو ته وخڅول شي.